با تقدیم احترام همه شنوندگان و علاقمندان پودکاست ها با رئیس جمهور محمد اشرف غنی را به شماره جدید سلسله دژوندلار راه زندگی خوش آمدید می گویم. من داوود جنبش هستم. د څو تیرو ونیو په دود نن د بنسټیزو تاسیساتو یوه بله برخه واټونه په افغانستان کې ګورو او خبرې پرې کوو. ډاکټر صاحب غني هرکلی درته وایم، ستړي مشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. ما تاسو سلامونه تاسو ته او ټول وطنوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. استاد ډیره مننه، ژوندي اوسئ. په دې پیل کې غواړم د لارو په مفهوم باندې چې په افغانستان کې موجودو لږ څه وغږیږو. ویل به چې دا پاچاهي لاره ده. دا مفهوم له سړک سره راغلی که د هغه نه مخکې لارو ته هم پاچاهي لارې ویل کېدې؟ دا ډیر لرغون ده. کم له کمه 2,500 تر 3,000 کالو پورې ده، ځکه چې آسوري امپراتوري لویه لاره سره موږ وصلو او پس له هغه نه خاصتا د هخامنشي دورې نه د قندهار نه ډیر پاخه اسناد موجود دي چې د پادشاهي لاره موجوده وه او همدارنګه د موریا د امپراتوري دوران نه چې د مقدوني اسکندر همزمان او د اسکندر و د چندراګوپتا په منځ کې موافقه وسوله چې اوسنی لوی کابل د چندراګوپتا ته خوسي کې پس له دې نه چې دی له سواتو باجوړو 400 نه تیر سو او نتیجې ته ورسېدل. همدارنګه د پنجشیر له لارې نه خواک ته تر بغلان و بلخ پورې دا لاره موجوده وه او پس له هغه نه د ورېښم لاره راغله او دا ټولې لارې په عمومه توګه پادشاهي لارې باندې یادېدلې. ما در مورد راه ابریشم به عنوان بزرگترین و مهمترین راهی که از افغانستان به سایر جاها میگذشت چندین بار صحبت کردیم. حتی در برنامه گذشته از این سلسله هم بحث از راه ابریشم آمد. غیر از راه ابریشم در زمان قدیم از چه راههای دیگه میتونیم صحبت کنیم؟ حداقل از 90 راه دیگه صحبت کردن میتونیم و دلیل از است که یک افسر انگلیس به نام میجر راورتی که شهرت خاص داره از خاطر که گرامر پشتو را تحریر کرد و آثار دیگه را آورده، یک اطلس بسیار منظم این راه ها را در افغانستان و بلوچستان تهیه کرده بود که انشاءالله تعالی این را دیجیتال میسازیم و در خدمت هموطنان قرار میدیم. اما نقطه دیگه که خاصتا قابل یادآوری است اقدام عظیم شیرشاه سوری امپراتور افغان در هندوستان است که بنگال با کابل وصل میکرد و در طول ازی شورای بزرگ ایجاد کرده بود با کاروانها و اینا. در دوران امپراتوری صفوی، امپراتوری مغول و امپراتوری ازبک، خاصتا دوران خان بزرگ عبدالله خان، شاه عباس بزرگ و اکبر بزرگ، به صورت اساسی راههای عمده انکشاف فوق‌العاده داشت، چون تجارت در زمان ازی 3 پادشاهی که همزمان بودن، معاصر همدیگر بودن، از ساحه افغانستان به صورت وسیع جریان داشت. ډېر جالب موضوع ته اشاره وکړه استاد. میجر راورتی په افغانستان کې مخصوصا د پښتو ژبې د زده کوونکو او مینوالو ترمنځ د لومړني ګرامر لیکونکي د پښتو ګرامر لیکونکي په توګه مشهور وو. اما دا اړخ ما نه وی واورېده چې د دې په لارو باندې هم کار کړی او نقشې دې جوړې کړي او جغرافیه کې دې دومره لاس درلودلی. نو دا به یو په زړه پورې اړخ شي چې نقشې یې خپرې کړو. په دې برخه کې مې پوښتنه دا ده چې زموږ جغرافیه زموږ د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې مؤثره ده، زموږ د ژوند بڼې راټاکي، غرونه او دا نور شیان. لارې یې څومره اغېزمنې کړي دي؟ یعنې د لارو په برخه کې
کمې ځانګړتیاوې کم خصوصیتونه رامنځته کړي دي؟ لومړی خبره دا ده چې جغرافیه د افغانستان غرنۍ ده، نو کوتلونه اساسي برخه لري او دا ټوله جغرافیه ته چې وګورئ، شرق ته، غرب ته، جنوب ته، شمال ته، لومړی د هندوکش لوی غرونه پراته دي له یو خوا نه، ځکه ټول ورباندې کوتلونه تیر سوي دي او شمال و جنوب او شمال و جنوب غرب و شرق سره تړل سوي دي. له بلې خوا نه جغرافیه د دې عامل وه چې دا کوتلونه به میاشتې تړلي وو. تیرې ته د ګردیز نه چې وګورئ، واوره به دومره ډېره وه چې څو میاشتې به نه وو، کابل به په انزوا کې وو. یا د شترګردن ته ګورئ یا خیبر ته، خاصتا خیبر اکبر پاچا خلاص کړ، البته اساس شیرشاه سوري پرېښی و. مخکې له هغه نه لویه لاره د کونړ نه سوات ته او باجوړ ته او چارسدې ته وه. اصلي بالاحصار په چارسدې کې و، نه پېښور کې. له بلې خوا نه له غزنی نه لاره کرم خوا ته د پکتیکا له خوا نه او پکتیا له خوا نه ګردیز له خوا نه بیا خوست و دې نه تېرېده وزیرستان ته، بنو ته، کوټ ته او دې ته رسېدل. دغه کوتلونه ټول باید په نظر کې ونیسئ چې کومې د تګ راتګ لارې وي. خاواک ته مې اشاره وکړه، د انجمن کوتل، بدخشان نه چې ګورئ کونړ خوا ته خاصې لارې وې او اخوا ته چترال و دې ته یوه عظیمه سلسله د کاروان لارې وې، اما مشکلاتو سره. پس له دې نه چې سړکونه منځته راځي، ځینې ساحې چې مرکزي وې د دې کاروانو په لارې کې حاشیې ته ځي. یو لوی مثال غور، بامیان او بادغیس دي له یو خوا نه، او له بلې خوا نه کونړ ده چې حاشیې ته ځي، له بلې خوا نه پکتیکا و پکتیا او خوست و ترڅه قیر سرک منځته راغی، او فراه یې بل مثال ده چې لاره چې جوړه سوله فراه حاشیې ته راغله، مخکې له هغه نه دا ټوله مرکزي وه. مرکزي افغانستان جغرافیایي بندیخانې باندې بدل سو. ارزګان د مثال په توګه مخکې له دې نه چې دایکنډي ورنه بېل سي، په میاشتو کې به ترینکوټ ته، اوسني دایکنډي ته خلک نسو رسېدی، ځکه چې د هلمند سیند باندې پلونه موجود نه وو. که ننګرهار کې وګورئ، تاسو شخصا به په یاد وي، اوس چې د بېسود پل پروت ده، دلته جاله وه. جالې باندې باید انسانان هم تېر سوي وای او موټرونه هم تېر سوي وای، ځکه چې موږ دوه سیندونه هم دی چې منځ کې کشتیان یا بیړۍ چلیږي، چې یو هلمند او بل آمو ده. هلمند له بد مرغه حاشیې ته تللی و، پیړۍ دي چې ورباندې بیړۍ نه چلیږي. نور سیندونه تنها یوه برخه ده، د کابل سیند تنها یوه برخه یې ده چې پس له ننګرهار نه، له دکې و دې نه بیړیو د استعمالېدی سي. نو له دې نظر نه بیرته راځي په دې باندې چې څنګه لویې لارې جوړېږي، کوم ځایونه سره وصلېږي او کوم ځایونه پاتې کېږي. خب توسعه راه‌های وسیع‌تر و جاده‌های بزرگتر با آمدن موتر در افغانستان ارتباط داره و موترم در دهه اول قرن 20 به افغانستان آمد که میگن از طریق قندهار با کابل آورده شد، با وجود ازی که راه موتر وجود نداشت. اگر این راه بین ولایت نبود، کابل باید حتما یک چیزی به نام راه داشته باشه در این زمان، در غیر از او چرا موتر می آوردن؟ کابل قندهار اگر ببینین راههای کاروان رو بود، تقریبا به صورت منظم در هر ساحه حدود 20 تا 25 کیلومتر. آخری کاروان سرایی که ایجاد شد در دوران عبدالرحمن خان و عبدالله خان بود و یک نقشه منظم کاروان سرایا به حیث یک فرمان اشاعت کرد از طرف امیر عبدالله خان و تمام از این امکانات خاص داشت و اینا خدمات ارائه میکرد. نکته دیگه بود که در طول از این راه بیگار بود، چون خاصتا وقتی که برف شدید می آمد باید مردم به صورت اجباری در طول راه برف پاک میکردن و همچنین خدمات دیگه بود که باید اینا ارائه میکردن و وقتی که لشکرکشی ها صورت میگرفت،
چی در داخل می بود یا چی در زمان احمد شاه بابا لشکرکشی بین المللی صورت می گرفت و اینا، در طول ازی باید امکانات فراهم بشد و تمام از اینا یک نظام بسیار منظم بود که سابقه چند هزار ساله داره که جزء مالیات می بود و جزء امتیازات می بود و همچنین جزء خدمات اجباری بود که باید ارائه می شد. وقتی که حکومت های منظم مثل دوران احمد شاه با وجود داشت، تمام مواد زراعتی خریداری می شد، اما وقتی که جنگ های داخلی وجود داشت بدبختانه اینا به زور گرفته می شد. راه های مترو به صورت اساسی یک انجینیر امریکایی که بر 5 سال معصف بود که اولین فابریک برق در جبل سراج ایجاد کنه و می نویسه که سرک کابل جبل سراج امیر عبدالله خان مترو ساخت چونی به موتر حرکت میکرد، اما ای در این حال در خاطرات خود ثبت میکنه که هر باری که پادشاه به دند شمالی حرکت میکرد، تمام مردم قریه اطراف ازی باید راه ها را دوباره ترمیم میکردن و مخصوصا جوی ها و جویچه که ازی تیر میشد. ای که در کدام سال این موترا آمد به صورت دقیق واضح نیست چون منبع اول ما سراج تواریخ است، اما افغان ها مستری های افغان به زودی ظرفیت ترمیم از این موترا رو پیدا کردن، یام ثبت شده و در خاطرات استاد خلیلی که مصاحبه است که همراه دخترش انجام شده، در او ذکر است که موترهای دولتی همه نمره داشتن و پدر ازی که مصطفی الممالک بود در زمان عبدالله خان به عبدالله خان مشوره داده بود که به کلگوش بر شکار نره که در موجه به شهادت رسید. د ملا فیض محمد کاتب هزاره د سراج التواریخ ترڅنګ سراج الاخبار هم د افغانستان د دغه دورې خورا ډیر مهم اسناد ثبت کړي دي چې له نیکه مرغه اوس په پښتو هم شته. د موټر عکسونه هم پکې راغلي د لومړنیو، او سراج الاخبار په لومړی ځل په 1911 کال کې راووت. په همدغه کال کې د موټر شرکت د جوړېدو خبر ورکوي. معنی دا ده چې موټر باید 1911 نه مخکې افغانستان ته را رسېدلی یا راغلی. په ورځپاڼه کې دغه راز د موټرو او انسانانو د حرکت لوری هم یاد شوی دی. یادونه کوي چې د ښار په بېلابېلو ځایونو کې لوحې لګېدلې او له خلکو غواړي چې په چپه خوا لاړ شي. دا یادونه یې په دې حساب راوړې وه چې ملایانو اعتراض کړی و ځینو چې موږ مسلمانان یو باید په ښې خوا لاړ شو. ورځپاڼه کې بیا په دې اړه مقاله راغلی چې ولې چپې خوا ته تګ ډېر مهم دی او ډېر ښه دی. پوښتنه مې دا ده چې یعنې موږ د ټرافیکي مسیر پیل د برتانیا غوندې لومړی له چپې خوا ښایي کړی، وروسته ښې خوا ته اوښتي یو. احتمال لري مګر دا چې دقیقه دې باندې نه پوهېږم چې څه وخت اوسو. دا ډېر احتمال لري چې ایب الله خان په 1908 کال کې پس له ډېر ځنډ نه د انګریزانو بلنه ومنله چې هندوستان ته لاړ شي په رسمي سفر باندې، او هلته هم د علیګړ پوهنتون ته لاړ، وینا یې وکړله، او د دې په نتیجې کې بیا پس ته مسلمانان خواستن له پنجاب نه استخدام کړل چې د حبیبي په مکتب کې درس ورکړي، او له عثماني امپراتوري نه محمود سامی وټاکه چې د حربي مکتب کې درس ورکړي. نو په غالب ګمان باندې پس له هغه سفر نه د موټرونه شاید اخیستي او د ټرافیکو همغه لاره چالته ترافیک واغې لاره هم همغه وه، ځکه چې جاپان کې لاره لام چپه ده. آخري ملک چې اروپا کې له کین خوا نه ښي خوا ته وګرځېد سویدن و په 1980 لسیزې کې، اما هندوستان او پاکستان او خپله برطانیه علاوه پر جاپان باندې لام په کین لاس کې موټرواني کوي. اوس چې لا هم د امیر حبیب الله خان په دوره کې یو، لنډه پوښتنه مې دا ده، بیا هم د سراج الاخبار په استناد باندې هغه لیکي د دې پاچا په غورو بریاوو یا لاسته راوړنو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د پخو لارو جوړول دي. آیا تاسو داسې شواهد او اسناد لیدلي؟ زما نظر ته رانغله چې سړکونه دې په دغه وخت کې
پاخه شوي یا کانکریټ یا قیر کنه دلته هدف یوازې هوارې لارې دي. اواره لاره ده ځکه چې جوت خاطرات د بخش کې ډیر وضاحت لري، روښانه دي چې دا سرک په دې توګه جوړ شوی و چې پوخ نه و او کابل ښاریان چې عمر له ما نه به ډېرتري په یاد دي چې مخکې له دې نه چې داود خان صدراعظم سي ټول ښار د کابل کې یوازې څو کیلومتره پوخ سرک و که پوخ سرک نه مقصد قیر ده. د معنا د سرک دا ده لکه چې په اول کې چې اروپا او دې کې راغلل پوخ په معنا د قیر نه و، پوخ په معنا دا و چې موټر ته برابر سوی او د کاروان لارې نه بدل سوی په دې باندې چې سرک پراخ سوی چې موټر پکې لاړ شي. پس وقتی که به سالهای بعد میرسیم پروژه های بزرگ جاده سازی از کدام وقت دقیقا آغاز می شود توسط کیها تمویل می شد؟ نقطه کلیدی تغییر جاده سازی در چند مرحله است. مرحله اول در شروع سلطنت نادرخان است که رای دره شکاری باز میشه و وزارت فایدامه با وجود می و ایرای خاص است از این جهت. یعنی سرک موتررو در طول دوره صدارت ماداشم خان که تا سال 1946 است و بعد از او سالهای صدارت شاه محمود خان که از 1946 تا 1953 ادامه پیدا میکنه. بزرگترین تغییر سرکسازی در دوران صدارت داود خان ایجاد میشه که بین سالهای 1953 تا 63 است و نقطه عطفش سال 1955 است. چرا؟ در این سال نیکیتا کروچف منشی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و بولگانین صدر اعظم به افغانستان میان و تعهد 100 میلیون دلار کمک اتحاد شوروی قرض است به دولت افغانستان صورت می. قبل از این به اساس محاسبه که من انجام داده بودم تمام عاید دولت افغانستان سالانه در حدود 17.5 میلیون دلار بود و در بحث‌های گذشته گفتیم که پروژه وادی هلمند چطور آقای زابلی پروژه شمال و اینا رو پیشنهاد کرد به امریکا هم اونا نکردن. بعد از این که اتحاد شوروی این کمک انجام میده ایالات متحده امریکا که قبل از او دلچسپی خاص به افغانستان نداشت داخل میدان میشه و کمک‌های خود ارائه میکنه. در اینی چارچوب شمال افغانستان سرک‌های عمده‌اش از طرف اتحاد شوروی تمویل میشه و عملی میشه. معلوم دار کار اساسی را مردم متعلق به جمهوریت ازبکستان وقت و کشور مستقل ازبکستان فعلی انجام دادن. اکثر از اینا معلوم دار روسا در شامل بودن و ارتباط هرات قندار که یگانه سرک بود که کانکریت بود ایره هم روسا تمویل میکنن. قندار کابل، جلال‌آباد ترخم و یک قسمت سرک‌های دیگر در این دوران ایالات متحده امریکا تمویل میکنه. این دو کشور تمویل کنندای عمده سرک‌های ما در این مدت هستن. بعد در دوره 10 ساله دموکراسی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه سرکسازی تقریبا بسیار بطی میشه. طور مثال سرک کابل گردیز به صورت بطی پیشرفت کرد و بعد داود خان وقت بعد از کودتا مقام ریاست جمهوری را میگیره باز سرکسازی را سرعت میده و بعد از کودتای ثور این سرکسازی بازم باشیم میره. د لارو په برخه کې یوه ستره پروژه د افغانستان د سالنګ تونل و چې شورویانو جوړ کړ او هغوی تمویل کړ. هغه وخت کې د شمال او جنوب د نښلولو په حساب او د هندوکش د څیرلو له مخې ډېرې ستاینې راوټوکولې. سلیمان لایق مرحوم ورته یو ډېر عالي لوړ اوږد شعر لري. زه په دغه دوره وروسته کې بیا دغومره یوه لوړه طرحه نه وینم، دغومره یوه غټه طرحه بله نه وینم. نورې کومې دغه ډول پروژې یا دې ته ورته که په تونلونو کې نه یي مثلا په پلونو او نورو کې یادولی شو؟ پلونو کې د ننګرهار پل
فراه پول ده، نور پلونه دي، قندهار کې پلونه دي، یعنې پلونو تعداد ډېر ده، ځکه چې هر وار چې یو لوی سیند باندې تلئ هرات کې دا سته. اما د سرکول نظر نه هرات قندهار یو ډېر لوی کار، کابل قندهار یو ډېر لوی کار، کلونه یې ونیول، دې ته یې لین غربي ویلې. همدارنګه د جلال آباد د سرک قیر کول، ځکه چې مایې پرو دې نه تېرېدی، دا ټول لوی پروژې وې او هدف یو القوي سرک و چې اساس یې ایښودل سوی و. بله برخه چې بدې مرغنه عملي نه سوله، اما د کولمبو د پلان په نامه یادېده چې اساس یې کېښودل سو، دا و چې کابل د مرکزي افغانستان لار نه د بامیانو غور له لار نه هرات سره ونښل سي او په هغه اساس باندې پاکستان او ایران دې سره، ځکه دا یو مرکزي پروژه وه او د آسیایي بانک څخه لومړی پرانیستل سو. یو هدف دا و. دا مه هېروئ چې په هغه وخت کې، یعنې په 1960 کلونو کې لا ایران مشهد برخه دا رقم سرکونه نه درلودل چې افغانستان درلودل، او دا په منطقې کې د ښه سړکو په جملې کې شمېرېدلی. اساسي بدلون په ایران کې پس له دې نه راغی 1983 کې چې د تیل قیمت اوچت سو. هغه دوران کې ده چې بیا د ایران پخوانی شاه یو عظیم سلسله د سړکو او د ریل د پټلیو د انکشاف یې ونیو، چې د هغه په چوکاټ کې داود خان ته یې ژمنه وکړله چې $1 میلیارد له مشهد نه تر کابل پورې د ریل پټلۍ جوړه سي. و در دوران پسا امارت اول اسلامی طالبان، وقتی که جامعه جهانی شدیداً دخیل شد در مسائل نظامی و اقتصادی و غیره افغانستان، کار جاده سازی نخست از ترمیم یا اعمار مجدد راه قندهار کابل یا هرات کابل آغاز شد که به کلی در دوران جنگ‌های خانگی از بین رفته بود. چرا این راه در اولویت قرار گرفت؟ در حقیقت شروع کار از دوشی به مزار شریف صورت گرفت. شروع کار وقتی که من مسئول وزارت مالیه بودم از شمال افغانستان انجام دادیم، چون این پول از بانک جهانی و از بانک آسیایی ما تمویل کردیم. همچنین تمویل قندهار سپین بولدک بود که از طرف بانک آسیایی صورت گرفت و جلال آباد کابل هم تمویلش انجام داده بودیم. سرک کابل قندهار و قندهار هرات از جهت ازی شد که رئیس جمهور بوش درخواست کرد که انتخابات پیش روی است، چی و برای رئیس دولت کرزی که دو وقت عنوانش رئیس دولت بود نه رئیس جمهور، در دوران حکومت انتقالی کمک کردن و پیشنهاد می بود چون شخص رئیس جمهور امریکا در این دلچسبی گرفته در آسترین سرک پیشنهاد کنیم، چون آباد دیگر تمویل کرده بودیم. از این جهت پیشنهاد سرک کابل قندهار هرات صورت گرفت. او په دغه پړاو کې همدا د طالبانو نه راوروسته په 20 کلونو کې بیلابېلې د سړکونو پروژې د هیوادونو ترمنځ وویشل شوې او هغوی تمویل کړې. حد اقل د چا تجربه په دې برخه کې ډېره ښه وه؟ د ټولو خرابه، واقعا بدترین امریکا و او اساس د کابل قندهار سړک کېښودل سو، ځکه ښه والی په دې کې و چې خپله ولسمشر بوش توجه درلوده او پوښتنه یې کوله. بدي دا سوله چې مخکې له هغه نه د دوشي مزار شریف سرک په ډېر ښه کیفیت باندې موږ په $140,000 حدودو کې جوړوله. دقیق عدد مې په یاد نه ده. دا قیمت جګ سو $450,000 او قیمت جګېدو باندې لاړ. او بل القوي سرک باندې ما وړاندیز دا و هغه وخت کې د آخري میاشت د وزارت مالیې کې څه او ازبکستان سره موږ ډېر وړاندې تللي وو. هغوی دا ټوله لاره نقشه کړې وه چې 18 متره پلن سرک او ټول مزار هرات سره ونښلي او هغه باندې موږ نتیجې ته رسېږو چې ټول بستر دی او پلچکونه په $80,000 باندې به دوی جوړ کړي، که دوی 14,000 انجینران درلودل او ټول کارګران به افغانو
او د هغه په څنګ کې بیا دومه مرحله کې ما قیر له ایران نه اخیسته شاید 40 زره باندې دغه سلسله ماته شوه یو وارې سختي راغله ځکه چې څو کاله امریکا نه هېڅ پیسې ورنه کړې او پس له هغه نه چې د ولسمشر اوباما په دوره کې عظیم پیسې د ولسمشر کرزي په دوم دوره کې راغلل دا برباد لاړل سلها کیلومتره سړکونه په بعضې ولایتو کې جوړ شول بې له دې نه چې دې باندې وټاکل شي چې دا یې لومړی ضرورت دی ځکه چې یو فلسفه راغله چې چیرې سړک ده هلته به امنیت راځي او یو مسله جوړه شوله چې څنګه د سړکونو امنیت وساتي او دا یو بل د فساد موضوع جوړه کړه یو ژوندی مثال کندهار ترین کوټ ده پکې داخل شوي وو چې هر کیلومتر کې به څومره امنیتي مصارف وي او دای او مختلف قماندانانو جنګ سالارانو نور په دې کې داخل شوي ځکه چې امنیتي شرایط نه وو دوه مسلې راغلې یو قراردادونه ورکړل شو اما قراردادیانو نه غوښتل چې کار تر سره ورسوي ځکه چې قراردادونه د رقم ترتیب شوي وو چې دوی کولی شي چې بیرته مذاکرات وکړي او دې باندې دوی میاشتې او کلونه مصرف کړل له بلې خوا نه نقشې غلطې له ګوګل نه به یې نقشې ټولولې او دې په جای چې له سمې لارې نه یې تېرې کړي له غرونو نه به یې تېرولې او څنګ کې اجتماعي مصارف ډېر شول دې دوران کې یعنی په واقعي توګه خاصتا دا مفکوره عامه شوله چې باید خصوصي سکتور دا کارونه ترسره ورسوي بین‌المللي سکتور خارجي سکتور لکه کوریایانو غوندې چې واقعا په وخت چې امنیت و په انتقالي دورې کې ډېر سم کارې کول میدان نه ووتل او نور قراردادیان په عظیم فساد کې او یو مثال دا ده چې القوي سړک کې دوی کار نه کوو اما پیسې یې غوښتې او قیمت د دې تر $1 میلیون نه حتی ځینو ځایونو کې تر $2 میلیون موږ محکمې ته لاړو او محکمې کې وګټله $200 میلیون یې قرضدار دي د افغانستان دولت پوروړي دي هغوی دا درښیي او بله ستونزه دا وه لویه غمیزه چې د قوې کار د بیا رغونو مخه ونیول شوه ځکه دفاع ادامې په وزارت کې او نورو برخو کې داسې لاسونه ښکېلو چې نه غوښتل او قراردادونه سیاسي شول څومره غړي د پارلمانو چې په دې قراردادو کې اخته وو او نور او دې دپاره دا زښت ډېر زغم یې غوښته او ډېر ټینګ حرکت یې غوښته پکتیکا خلاصه نه شوله مرکزي افغانستان تر سره ونه رسېد او خاصتا القوي سړک تکمیل نه شو نو له دې نظر نه ځینې وړو پروژو ته ځینې برخو ته لیدی سي بریالي وو او منځ کې یو ډله تقریبا تکړه افغاني شرکتونه منځته راغلل چې ډېرو پیسو چښتن شول اما په اساسي توګه دلته بریا نه وه او بله ستونزه چې له ټول نه لویه غمیزه ده دا سړکونه اته تنو ته جوړ سوي وو او دا ترازوګانې او دا یې چې ایښي وو دا د یو لوی منبع د فساد سو او 3 لارۍ تر 5 لارۍ چې له پاکستانه راتلی په یو 50 تنه یا 100 تنه لاریو باندې او سړکونه یې له منځه راړل یعنې دلته وطن سره یوه لویه جفا سوې او هغه خلک چې د دې مسؤل خدای جل شانه ته به په آخرت کې ځواب وایي که د نړۍ کې ورده کی در همین دوران علاوه بر سرک‌های داخلی توجه هم صورت گرفت که کشور وصل شود از طریق راه‌های زمینی با کشورهای دیگر حوزه و جهان. در این زمینه اولویت‌ها چگونه سنجیده می‌شد؟ نقطه کلیدی جناب جنبش صاحب است که افغانستان چهارراه منطقه است از دیدگاه من و نقطه اول ما بود که ما هزارها سال با آسیای مرکزی همسایه بودیم و سرنوشت مشترک اقتصادی داشتیم و از نگاه فرهنگی نقاط نهایت زیاد با هم داشتیم. از این جهت باز کردن بنادر ما و راههای کوریدورهای ما با آسیای مرکزی یک اولویت خاص بود و این موجب از این شد که ما بتانیم خود از انحصار یک کشور یا دو کشور بکشیم. قسمت دوم نوع ارتباطات ما با ایران است
و فراموش نکنین که ایران تنها کشور بود که پیشنهاد ما را در قسمت سرمایه‌گذاری از نگاه کمک‌های بلایوازش سر خط آهن قبول کرد و ایراد خواف پروژهش تا حد زیاد به نتیجه رسید که افتتاح شد. و دوم سرک اسلام قلعه ایراد ایرانی ها ایجاد کردن. مهمترین کار ما همراه ایران در این بخش ایجاد پل ابریشم بود که نیمروز به یکی از ولایات ثروتمند افغانستان بدل کرد. اون نیمروز را خواستن شهر زرنج که 8000 زیادتر نفوس نداشت به یک افغانستان کوچک مبدل کرد و رای شارا را از زرنج تا سرک ایراد قندار ما به کمک هندوستان انجام دادیم. همچنین همکاری ما همراه چین متمرکز به این بود که چطور از راه ازبکستان بتانیم راه را ایجاد کنیم و این ترکیب زمین و دریا امکان پذیر می ساخت، چون خط آهن هنوز زیر نقشه است. همراه تاجیکستان ایجاد پل‌های بالای دریای آمو بود که پس نقطه وصل شد و خدمات و اینا را ایجاد کرد و ابعاد دیگه از این زیر کار بود. و همراه پاکستان بحث ما سرازی بود که بتانیم چطور گواده را به یک بندرگاه عمده افغانستان بدل کنیم که این راه از زیر فراهم میکرد که از بهرامچه از هلمند ما به گوادر به چی رقم رسیده بتانیم، چون هم چابهار هم بندر عباس هم گوادر 3 راه را ایجاد میکرد و در عین حال راه های دیگه را. بس دیگه ما به صورت دوامدار سرازی بود که کراچی یا خواستن بندر قاسم به چی شکل به یکی از بندرگاه قابل اعتماد افغانستان بدل شد. بدبختانه در اینجا فسادی که در بندرگاه کراچی وجود داشت و عدم همکاری که وجود داشت، ماها بعض اوقات سالها مالهای مادری که اگر خلاص بگویم تأکید کلیدی مسئله عزیز که هر ولایت افغانستان که یا سرحدی است یا بالای خط دیورند قرار داره به یک ولایت ترانزیتی باید مبدل شد و از این جهت سر غلام خان، سر انگورده، پتان و شملزی در بخش زابل اینا نقطه کلیدی ما ضرورت داریم و نیمروز به صورت اساسی مسئله ثابت میکنه. وقتی که نیمروز مطرش گذاشتم در وزارت مالیم، یک قسمت افراد متمول هرات و شخصیت های سیاسیش متاثر بودن که هرات ضعیف میکن، در حالی که وقتی که ترغندی را و اسلام قلعه را به صورت اساسی باز کردیم و راههای دیگر، اهمیت هرات دوچند شد. اینجا باید یک ذهنیت وسیع وجود داشته باشه که افغانستان تنها 5 ولایت اقتصادی داشته نمیتوند. طرح عمده ما بود که یک بندرگاه دیگه باید در بادغیس ایجاد شد، همچنین در تمام ولایت دیگه سرحدی یا بالای خط دیورند. در این داد و گرفت اجتماعی ما فرصت زیاد داریم و بعداً سر کوریدورهای هوایی که نقطه دیگه است انشاءالله تعالی صحبت خواهد کرد. افغانستان د احصایو له مخې د نړۍ په هغو هیوادو کې راځي چې په ترافیکي پیښو کې ډېر کسان مري. نور عوامل به هم لري، خو یو لوی عامل یې دا دی چې زموږ لارې تنګې دي او په اصطلاح موټروې نه دي چې یوې خواته لاړ شي او بلې خواته راشي. په همدغه تنګه لار کې دواړو خواو ته تګ راتګ کېږي. ولې په دغه ټوله دوره کې هېڅ موټروې جوړه نه شوه؟ موټروې ګرانې دي او له بل نظر نه خواهم تاسو ته عرض وکړه چې د سړکونو جوړونه ټیټه سوه. اساسي ستونزه د افغانستان دا وه چې هغه کنټرول چې موږ په لومړي دوران کې منځته راوړی و، چې ما د وزارت مالیې د خدمت په دوران کې و، ما هر 2 اونۍ له ټولو خارجیانو نه حساب غوښت او دوی مې مجبور کړي وو چې 3 سکتورو کې به او باید موږ ته حساب راکړي. موږ نظارت کمزوری سو، منځ کې خصوصي ګټې په ملي ګټو باندې اوچت سو. بل آیا څو نفر موټرواني زده وه جنبش صاحب؟ څومره دولتي موټرونه خاصتا د کورنیو چارو دفاع وزارت ټوټې ټوټې سولې د دې لپاره چې خلک موټرواني زده نه وه. ولې؟ ځکه ټول فساد و. د فایدامې وزارت کې
سرانجینران مستریانو چې په حکم باندې ټاکل سوي وو قطعا د دې ظرفیت نه درلود، اما سیاسي مداخله دومره وه د دې جنګ سالارانو چې دوی چا نسو لرې کولی. بله خوا نه ترافیک باندې په اساسي توګه پانګه وانهچول سول او خپله ترافیک هر وارې چې به یوه پېښه وسوله په حقیقت کې به د ترافیک چارواکو کور کې به جشن وي. دغه عوامل ټول سره دي، ځکه که ترافیک نظم نه وي افغانان نو غوندې قانوني خلک نړۍ کې ما کم لیدلی دي په شرط چې قانون په ټولو باندې تطبیق سي. کوم ښارو کې هم دا نه لیدل چې څو باډیګارډانو سره دا خلک وتل او په څه رقم بیړې باندې د کابل یا قندار یا مزار یا نورو ښارو کې دوی تېرېدل. دوی ځانونه فرعونونه جوړ کړي وو. په دې حالت کې عامه ګټه پښو لاندې سوله او ولس ویلې چې دوی کوي ولې موږ نه کوو. دا د چارواکو زامن څه نومونه یې ځان باندې ایښي وو د بدماشانو په حیث باندې. بخښنه غواړم، اما دغه عقل په دوی کې نه و چې یو نظام په بې قانوني باندې نسي چلېدی، په نفاق او په فساد باندې نه چلیږي. باندینی قراردادونه راغلل، د امریکې پیسې 80% یې ځي مطلق امریکایي جیبو ته او دا ټوله واضح ده. 8% یې په عمومي توګه فساد کې ځي، په افغانستان او عراق کې 15% فساد کې وه او هر قرارداد به چې ورکول کېده حساب به یې معلوم نه و چې څوک دي او چا ته ځواب وایي. له هغه دې جهت نه واک له لاسه او نتیجه یې دا سوله چې هغه زیربنا چې سړکو له منځ نه راغلې وه ډېر زر له منځه تللي. ژوندی مثال یې قندار کابل سړک ده چې بیرته ویجاړ سوی او د دې په څنګ کې انتحاري عملاتو تخریبي عملاتو دې په جای زیربنا له ځان نه وګڼي، زیربنا یې هدف کېښود. یو لنډه اشاره مخکې د قوای کار راغله، غواړم همدلته پوښتنه وکړم چې د سړکونو د جوړولو خو یوه برخه ده، اما د حفظ و مراقبت لپاره دغه یونټ تر هغو چې موجود و ما خپله هم لیدلی کار یې شپې او ورځې به یې کار کوو، ډېر مؤثر و. ولې په د دغو چارو لپاره دغه یونټ بیا د سره جوړ نه شو؟ بلکل د کار قوه بریالۍ وه، عسکري قمانداني وه، نظم درلوده او هغه وخت کې معلومدار نظامی خدمت یو ملي مسئله وه، نو خلک راتل پچې ته، امکانات موجود و، پټ لاسونه و چې دې مخه یې ونیول. ما په دې باندې زښت ډېر زور راو، اما هره ورځ یو کار پسې نسي ګرځېدی. د یو ولسمشر په حیث باندې دومره در باندې بار ډېر ده او فایدامې په وزارت باندې هر څوک چې غوښتل چې د کار قوه بیرته ژوندي کړي په مرګ باندې تهدیدېدل او دا جرأت نه درلود. حفظ و مراقبت له هغې نظر نه څنګ ته پرېښودل شو. ما نظر دا و چې او دا نړیوالې بنسټونو ته لکه آسیایي بانکونو نړیوالې بانک ته ما قناعت ورکړی و چې پر 80 کیلومترو کې به دوی یو یونټ یا واحد چې وکړی سي حفظ و مراقبت وکړي او د دې په څنګ کې ما غوښتل چې دوی د کلیو او د ولسوالیو د سړکونو خدمات وکړي، ځکه د پاخه سړکو په څنګ کې تاسې ولسوالیو ته او کلیو ته زښت ډېر سړکونه درلودل چې په هغې کې له بدمرغۍ نه ډېرې پیسې تللې او یوازې د واورې د پاکولو دپاره او بیا واوره نه پاکېدل. نو د کار قواو ته ضرورت ده. بله برخه د دې دا ده چې له بدمرغۍ نه نړیوالې برخه کې یو فیشن راغی چې یوازې خصوصي سکتور باید دا کارونه وکړي. دا امریکې کې کېدای شو، اما هلته هم بریالی نه ده او اوس هم لیدلې ده چې ټول نړۍ کې بیرته له دې نه ګرځېدلې دي. موږ اساسي ستونزه دا وه چې خصوصي سکتور افغانستان کې موجود نه و او دا سیاسي سوله او بیا دا د کار نه کولو دپاره و، هم بینالمللي شرکتو ته او هم داخلي او بینالمللي شرکتونه خپل افغانستان کار نه کوو. 15 تر 8 لاسه پورې دوی بیرته بیا نور قراردادونه یې ورکول. دغلته یو انسجام پکار ده چې یو سلسله پیاوړي ملي شرکتونه هم د جوړولو دپاره جوړ سي او د قوه د کار بیرته ژوندی سي
چې د حفظ مراقبت چارې تر سره ورسوي او دې کې ولس باید ګډون وکړي. دا نشي کېدای چې په مفته باندې هر شی راوړي، له دولت له کومه یې راوړي. دلته یو ذهنیت راغلی ځکه چې پیسې راځي نو ټول شی مفته دي، او له بلې خوا نه تر څه لارې کنټرول لاندې نه دي راغلي او وزن کنټرول لاندې نه دی راغلی، یو قران دې باید په سرکونو باندې ونه لګېږي او له دوی نه باید پیسې واخیستل شي. همزمان در این 20 سال گذشته طرحهای برای تمدید خطوط انتقال انرژی از طریق افغانستان هم جریان داشت. آیا طرحش چی بود که این خطوط در امتداد راههای کهنه بگذرن یا ای که خود اینها در پهلوی خود باعث ایجاد جاده ها و سرک های جدید شود؟ هر دو بخش بوده. اگر پروژه بزرگ تپیر در نظر بگیریم، در حقیقت یک شهرهای عظیم جدید میامد که موازی به شهرهای ترغندی، هرات، قندار صورت بگیره، اما حرکت مایی بود که دفعه فرا هم در مسیر ازی قرار بگیره، نیمروز هم در مسیر ازی قرار بگیره، هلمند هم به صورت اساسی در مسیر ازی قرار بگیره و در طول ازی هم شبکه فایبر اپتیک احیا میشد، هم خود بخش تپی و نقطه دیگه ازی بود که از میدانهای هوایی ما به چی شکل عظیمترین استفاده رو کنیم، چون در طول ازی میدان هوایی هرات بود، میدان هوایی فرا بود، میدان هوایی بسیار بزرگ هلمند، میدان هوایی لشکرگاه، بعد از اون میدان هوایی تمام ازی در حقیقت یک کوریدور انکشافی جدید میشد که مثل دریای هلمند دواره و دریای فرار و دینا رو با هم یک جای میکرد. پروژه برق مسیرهای مختلف داشت، اینا لاینای بزرگه که 500 مگاوات بوده، از کوتل سالنگ انتقال از این ممکن نبود، راههای مسیرهای دیگه بود و تمام از اینا سنجیده شده بود، از جهتی که هم از نگاه صحی باید اینا مد نظر گرفته شد. لاین 500 مگاوات تاثیرات منفی صحی داشته میتونه، و هم از نگاه ازی که کدام از این پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی با پاکستان است و کدام از این پروژه تنها از نگاه انتقال در داخل افغانستان است. اما برای حفظ مراقبت از اینا و برای مراکز از اینا عظیمترین کوشش‌داری بود که اینا در طول از این مسیرها ایجاد شد که برای حفظ مراقبتشون رسیدگی صورت گرفته بود. د مایپر له پرانستنې وړاندې یعنی کابل او جلال آباد په یوه زړه لار سره نښتي وو د څو لسیزو دپاره. فکر کوم چې د امیر حبیب الله خان له وخته و هغې ته یې لتبند ویل. هغه جلا لار وه، سخت هم وه، سختوالی خو ما په دوو اثرونو کې چې په دې وروستیو کې مې غږیز کړل هغې کې ومونده د موسی شفیق په یو داستان کې او د حمزه شینواري په منظومه سفرنامه کې، او راته احساس کېدی شي چې دغه لارو باندې تلونکي به څومره ډارېدل. خو اوس چې سړی ورته ګوري مایپر هم ټکنالوژۍ ته په پام سره او د ټرافیکو ډېرېدو ته په پام سره نور هغه خپل هدف شاید ترسره نشي کړی. تاسې په دې وروستیو کې په یوه نوې لاره، بدیل لار باندې د کابل جلال آباد کار پیل کړی و. ما یوه برخه افغانستان ته د تګ په وخت ولیده، ډېر ښه سړک راغلی. غوښتل مې وپوښتم چې مسیر یې هماغه زوړ د امیر حبیب الله خان د وخت مسیر دی که طرحه نوې وه؟ دا همدا زړه لاره ده. لتبند باندې زه کوچنیوالي کې ډېر تللی یم راغلی. ما نیاګانې دواړه له سرخروده دي، د ننګرهار له سرخرود نه، او موږ زمه مخکې لیدنه چې جلال آباد کور لرو به تلو سرخرود ته، او کوچنیوالي کې مې په یاد دي چې لاره کې څومره ستونزه وه، یا به شپه ډېره ناوخته یا سحري وخته به کابل ته رسېدو. لاره تر سروبي هماغه ده، له هغه نه څنګ کې ځکه چې د مایپر جلال آباد سرک چې جوړ سو، ټوله اصلي د کرهنیز مرکز او اقتصادي مرکز لویه اوږده لاره د شیرشاه سوري و اکبر څنګ کې کېښودله. نو له سروبي نه برته د نملې و دې نه بل سرک و چې تر جلال آباد ته رسېده. له جلال آباد نه پس د تورخم له څنګ نه ما غوښتل چې له مومند درې نه هم یوه لاره ووځو، ځکه چې هلته
یوه لاره موجوده ده چې موږ مختلفې لارې ولرو او په دې څنګ کې د کونړ لاره برته لکه چې په لرغونې دورې کې وو باید دا پلورې لارې بدل سوي وای قراردادونه یې سوي وو پیسې برابرې وې او په دې باندې زور اچولی وو چې په بیړې باندې مخکې لاړ شي له بد مرغه نه په دې باندې بریالي نه شو. شما در مورد سرک حلقوی هم یک صحبت کوتاه داشتین، اگه اشتباه نکنم گفتین که این طرح از زمانهای قدیم، یعنی قدیم با معنای دوره های پادشاهی موجود بود و شما تصریح کردین این کار ولی متاسفانه به انجام نرسید و دلایلش هم تا حد گفتین. فکر میکنین چرا به این راه یک نیاز بود در افغانستان؟ نیاز اساسی از است که از یک طرف وحدت ملی است، تمام کشور باید با هم دیگه ارتباط داشته باشه. دوم، منطق بسیار خاص اقتصادی داره. سه، این رای بزرگ ابریشم هم این راه بود. و چهار، در ارتباطات بین جمهوریت های آسیای مرکزی با خلیج و با ایران، چی از راه ایران برن یا چی از راه پاکستان برن یا از راه بلوچستان، سهولت های خاص ایجاد میکنن. از این جهت توجه میخواست و پس او عظمتی را که این نقاط کشور در دوران عباسی ما داشت و قبل از او در دوران بلخ باستان و بامیان بامی ما داشت احیا شده میتونست. ډیره مننه استاده. تر دې شیبې پورې موږ په دوو جلا پروګرامونو کې سړک جوړونه او واټس جوړونه په نړۍ او افغانستان کې تر څه ځایه چې ممکنه وه وڅېړله. اوس په دې پای کې غواړم یوه عمومي پوښتنه وکړم. موږ دا پودکاسټونه د افغانستان د تاریخ یوې مهمې نیټې ته چې هغه د معاصر افغانستان د جوړېدو 300 کالیزه ده چې 23 کاله وروسته پوره کیږي بیل کړي دي. او د خبرونه کې غواړم چې دغه ارتباط ونه بایلو. پوښتنه مې دا ده چې د بنسټیزو تاسیساتو په دې برخه یعنې سړکونو او واټونو کې څه باید وشي چې افغانستان او افغانان 23 کاله وروسته په دغسې یو دریځ کې وي چې دغه کلیزه له دې پلوه هم په ویاړ سره ونمانځلی شي. انشاءالله تعالی چې خدای جلشون رحم وکړي په افغانستان باندې چې ملي وحدت او مشروعیت ټینګ شي. ظرفیت اساسی ټکی ده. په دې معنا چې باید انساني پانګه، بشري پانګه په ترکیب د لوی ملي شرکتونو او واړه او منځني او بالاخره لوی قراردادي شرکتونو منځ کې راسي چې حساب کتاب واضح. دوم، د افغانستان طبیعي موادونه، معادنونه باید داسې ګټه پورته سي چې ضروري مواد هم لکه سمنټو غوندې او هم قیر د دواړو امکانات شته. شبرغان تیل او د افغان تاجک حوزې تیل، بغلان کې تیل احتمالات شته، هرات کې، دغه ټول باید ترتیب سي چې قیمت ټیټ سي، کیفیت جګ سي. بله برخه یو مرحله د انتقال ده چې څنګه کوم ګاونډیو سره موږ همغږي کولی شو چې له یو خوا نه پیسې په ګډه راسي. ځکه دا یوازې موږ دپاره نه دي، لکه چې د ریل پټلۍ باندې ګډه پانګه اچو، دا سرکونه هم د ګډې پانګه اچولو دپاره دي چې ټول سره، او له بلې پخوا نه څنګه تخنیکي ظرفیت خاصتا د ازبکستان جمهوریت په سرک جوړولو کې یو لوی ظرفیت لري او د هغه ظرفیت په څنګ کې موږ مجبور یو چې د کار قوه په پښو درو. یو قسمت امکانات موجود دي او بله د افغانانو نه خلیج کې یو لوی ظرفیت ده که فساد نه او واقعا شفافیت موجوده ای، دا خلک دا ظرفیت لري چې په لویه پانګه کار وکړي او په سمه توګه د کیفیت له نظر نه دوی کارونه ډېر زړه پورې وي. او له بلې خوا نه لومړیتوبونه باید ډېر واضح روښانه وي چې کوم کار چیرې کوو. د استملاک دپاره باید یو خاص نظام وي چې هم
عادلانه ای او هم ټول خلک پکې خپله برخه ادا کړي. ځکه که عامه لاره راولئ د دې ګټه په مفته باید نه وي چې یو برخه بډایېږي د هر شي چښتنېږي او نور خلکو. دلته باید یو عادلانه برخه د ولس وي. له ټول نه مهمه دا ده چې ټول افغانان زیربنا ته په عام توګه او سړکونو ته په خاص توګه د ملي پانګې پیسو ګوري، خپلې وګڼي. عامه، فایده عامه یا عامه یا بیت المال دا د ولس ده او تر څه دغه ذهنیت را نه وړئ افغانستان په پښو نسي درېدی. او موږ باید لارې ته د لارې پیسو نه ګورو، لارې ته باید د ودې د وسیلې پیسو ګورو. او دغلته ده چې باید پوه سو چې کومه لاره چیرې په کوم قیمت جوړېږي، څو کالو کې خپله ګټه باسي. او که خصوصي سکتور دې کې داخلېږي لکه څه نړۍ کې شته، په څه شرایطو باندې او څنګه دا تمویلوئ، مالیه یې څه رقم ایښودل کېږي، دغه ابعاد چې نظر کې ونیول سي. بین المللي تجارب واضح دي، ما دې باندې ډېر سوچ کړی. تګلاره یې ټاکل کېدی سي چې موږ په یو اوسا ولس باندې او په یو ملک باندې چې بیا د آسیا څلور لاری ده بدل سو. او بین المللي برخې کې مرستې معلومدار یو مشروع نظام غواړي. تشکر رئیس جمهور محمد اشرف غنی. سوالات مربوط به جاده سازی در جهان و افغانستان پیش ما همین قدر بود. البته بحث زیربنا در برنامه های آینده هم ادامه میکنه. شما و شنونده های عزیز را تا برنامه های دیگر به خداوند عظیم می سپارم. تا دیدار. تشکر از جناب شما او احترامات ټول اوریدونکو ته. زنده باد افغانستان. یشسن افغانستان. تل دی افغانستان.